نن چې د اپسټن باره کې خبرې کوو. اپسټن د هغې د اسنادو قضیه چې ده د دې باره کې نن سبا خبرې کېږي. دا څوک و او څنګه چې دی دا میلیاردر شو، د بزنس څه و، او دغه رنګې د نړۍ مشران خلک او طاقتور خلک چې دی د څنګه په خپل جال کې راګیر کړه او د ماشومانو د وړو جینکو او د وړو ماشومانو سره چې د دې زناهونو قصې څه دي، او بیا د دې مرګ چې دی د یو فلمي قصې نه کم نه دی. راځئ مختصر به دې باندې خبرې کوو. دا چې یو ریاضي استاذ و، د هغې نه بعد چې دی د ترقي وشو، د بزنس شروع کو، او کوم چې بزنسمینانو او کاروباري خلک و هغې سره د اړیکې شروع شو. د دې د بزنس یوه غټه برخه چې ده هغه سمګلینګ و د ماشومانو، چې اکثر د ترکیې، سوریې او په دې کې چې دی د روس دغه ماشومان به د اختطاف کول، او دې لپاره د ځان له ځایونه جوړ کړي وو چې په نیویارک، کالیفورنیا او د دې یوه عامه او غټه جزیره چې مشهوره ده د دې لپاره خاص کړې وه. د یو خاص جټ هم لره. د ده کار دا و چې د نړۍ کوم طاقتور خلک دي هغه به یې دعوت کول او د خپلې جزیرې ته به یې راوستل، او بیا به یې د هغې د جنسي غریزې د سړېدو دپاره ماشومان چې د هغې عمرونه د 8 کالو نه تر 14 کالو پورې وو دا به هغې ته پیش کول، او بیا به یې چې دی دغه خلک بلیک میل کول په دې باندې. دا د یو کس کار نه و، بلکې د دې شاته یوه ډیره غټه او لویه ډله وه چې هغې دا غوښتل چې څنګه د نړۍ طاقتور خلک هغه بلیک میل کي او هغه راګیر کي، او بیا وروسته چې دی د خپلو ګټو دپاره د هغې نه فایده واخلي، چې هغه صهیونیت یا صهیونیان وو چې هغوی دا کار کوو. او بیا چې دی دا واضحه شوه چې دا یو جاسوس و او دا هر څه چې کول د یو بل چا دپاره کول. اوس په میلیونونو فایلز چې دی د هغې د مرګ نه وروسته راځي او مخې ته راځي، او هغه کې د مختلفو خلکو ذکر دی چې په دې کې د نړۍ مشران کوم طاقتور خلک وو هغه هم په دې مسایلو کې دې سره شریک وو، چې یو پکې ټرمپ دی چې د امریکې اوس موجوده پریزیډنټ او ولسمشر دی، دغه رنګې کلینټن او بوش. دغه ماشومان سره چې دوی زناهونه کول یوازې د زناهونو لپاره دوی نه استعمالول، بلکې د شیطاني عبادت دپاره چې دی هم د دغه ماشومانو نه استفاده کېدله. په یو ډاکومنټري کې راځي چې یوه ورځ دوی یو ماشوم الالوه، او بیا د دې په خېټه کې چې کلمې دي دا کلمې وله وشلولې او دا کم مواد چې دي دا خوړلې شروع کړو. په داسې حالت کې چې دی د امریکې ولسمشر چې هغه وخت کې بوش و هغه هم ولاړ و، دا منظرې کتله، او هغه چې دی د یو بل هلک سره په لیواتت کې مصروف و، او څه وخت بعد چې دی هغه هم رالی او هغه هم د دغه نه خوراک وکړه. فکر وکړه دا هغه خلک دي چې دیو د انسانیت او د هیومن رایټس دپاره په مختلفو ملکونو باندې پابندیانې لګوي او په هغې باندې حکومتونه کوي، او په لږې خلاف ورزۍ باندې چې دی حملې کوي او جنګونه کوي، او خپل کردار یې وګوره چې د دیو کردار څنګه دی. که چېرته موږ د دیو دغه فایلز وګورو نو په دې کې مشهور خلک دي، بیل ګیټس چې هغه د هیومن رایټس دپاره ادارې چلی، او د دنیا چې کوم مالدار خلک دي یوازې د چې دی سیاست والا خلک نه دي ټارګټ کړي، بلکې کوم چې بزنسمینان دي، کوم چې سیاستدانان دي، او آن په فلمي نړۍ کې چې کوم مشهور خلک دي، نو د کوشش کوو چې دغه خلک راولي او د دې نه چې دی بیا فایده واخلي. د دې د مرګ قصه چې ده هغه ډېره عجیبه ده، او د ده کیس همدا و، جرم یې همدا و چې دا واړه ماشومان یې سمګلینګ کول او هغې سره چې دی بې زناهونه کول. دا زناهونو قصه چې ده دا په یوروپ کې او په امریکا کې چې دا دومره غټه خبره نه ده، خو دا هله چې دی خلک یې راوپارول چې کله دا مخې ته راله چې دا د وړو ماشومانو سره چې هغه د 8 کالو نه تر 14 کالو پورې جبري زناهونه کېدل، نو خلک چې دی په دې راوپارېدل او د خلکو انټرست چې دی په دې قضیې کې پیدا شو چې دې کې نور څه دي. دا 13 میاشتې چې دی صرف په دې جرم باندې بندي و، او بیا چې دی د یو پټې معاملې د لارې دا ووته د جیل نه. په 2019 کې چې دی دا بېرته ونیولی شو، او د دې د مرګ قصه چې ده هغه د فلمي قصې نه کمه نه ده. دا چې کله جیل ته لاړی څه وخت بعد چې دی دا هلته مړ پیدا شو. تاسو به کتلي چې د ملک جاسوس چې کله ونیولی شي نو جاسوس کوشش دا کوي چې هغه انتحار وکړي او ځان ووژي، د هغه سره چې کوم معلومات دي هغه د ده سره لاړ شي. خو د دې قصه داسې نه وه، د ده 2 ساتونکي او کیمرو چې دی د ده ساتنه کوله. لکه څنګه چې تاسو په فلمونو کې کتلي چې کله داسې د یو جاسوس قتل کیږي او داسې یو قتل کیږي چې څوک دې خبر نشي، نو اول چې د کیمرې معطلې شي، هغه کار پرېږدي، او د هغې چې کوم حراسي هغه چې دی ختم کړی شي، هغې نه بعد چې دی دا عملیات وشي.
د ده په مرګ کې واقعه همداسې ده چې کومې کیمرې وي هغې کار نه کوو معطلې وي او کوم 2 ساعتونکي چې هره نیمه ګنټه وروسته دا وګوري چې د دې صحت څنګه دی په دغه ورځ باندې په دروند خوب باندې ویده شوي وو کله چې دا قضیه راله د امریکې محکمې او قاضي ته نو هغه چې دی دا فیصله وکړه چې او بالکل د ځان چې دی په زوره باندې په خپله باندې وژلی دی بل چا دا نه دی وژلی